سلامونه رابولم مو د نن ورځې تازه خبرونو ته. لومړی هم د کرکټ له ډګر نه. ویرات کوهلي د هند کرکټ بورډ ته ویلي چې هغه غواړي له ټیسټ لوبې څخه تقاعد وکړي. د آی پی ایل څخه تر اوسه کوم خبر نشته چې کله به بیا پیل شي. د پاکستان او هند ترمنځ جګړه بنده شوې ده. دواړو خواو هوکړه کړې چې هر ډول جګړه به بندوي چې پکې د ځمکې، هوا او سمندري پوځي عملیاتو بندیدل هم شامل دي. د امریکا او چین ترمنځ د لوړې کچې خبرې په جنیوا کې پیل شوي چې د ګمرکي مالیو په اړه دي. ګوګل په ټکزاس ایالت کې 1.4 میلیارډ ډالر ورکړي ترڅو د هغو دعوو حل وکړي چې ګوګل د کارکونکو معلوماتو د هغو له اجازې پرته راټول کړي وو. اروپایي مشرانو له روسیې غوښتي چې له اوکراین سره د دوشنبې له ورځې څخه د 10 ورځو لپاره بې قیده اوربند ومني.